خبر د طالبانو روغتیا وزارت د امر بالمعروف مکتوب د ښځو او نارینه‌و دفترونه جلا کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم د ازادۍ رادیو مکتوب ترلاسه کړي چې پکې د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د عامه روغتیا وزارت ته یو لړ قواعد وضع شوي دي. ښځینه کارکونکو له لوري د اسلامي حجاب مراعاتول او د دې وزارت د ښځینه او نارینه‌و د دفترونو جلا کول د دغو قواعدو په سر کې راغلي دي. همدارنګه پکې د نارینه کارکونکو تر لارښوونکو شوي چې ځانونه په نبوي سنتو برابر کړي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه مراجعینو ته د اسلامي حجاب له رعایت پرته باید عامه روغتیا وزارت نورو او ادارو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړي. د دې مکتوب په پای کې راغلي طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له لوري دغو مواردو څارلو لپاره عامه روغتیا وزارت یو 4 کسیزه پلاوی هم ورپېژندل شوی دی. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.